السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هغه انسان چې هغه تیر شوی 50 شپېتو کال داسې نه دي لامبلي. اخر د ده په زندګۍ کې داسې څه واقعه راغله چې د لامبلو نه دومره زیات نفرت شو چې د 50 شپېتو کالو داسې د په خپل جسم باندې یوه قطره اوبه هم نه دي اچولې. موږ او تاسو چې عموما 2 ورځې هم ونه لامبو نو په موږ باندې خارښ راشي او په جسم کې سستی پیدا شي. خو دا سړی چې د نوم ام الحاج دی د تیر شوی 50 شپېتو کالو داسې په خپل جسم باندې یوه قطره اوبه هم نه دي اچولې. د ام الحاج عمر 15 کاله دی. د دې شکل ته چې تاسو وګورئ تاسو ته به خپل اندازه وشي چې د صفایي سره هیڅ تعلق نشته او د ده جسم هره حصه د خاورو او د خټو نه ډکه ده. ام الحاج دا هر څه د سزا په تور نه کوي خو بلکې د داسې ښکاري چې د لامبلو او د صفایي ساتلو سره د انسان بیماریانې سیوا کیږي. نو د دې د وجې ام الحاج په خپل جسم باندې صابون، شیمپو او اوبه هم نه اچوي. یو ځل څه خلک د ام الحاج چې دې حالات ته یې وکتل د هغوی په ام الحاج باندې ترس راغو او ده ته یې د فری لامبولو افر وکړو. خو ام الحاج چې د دوی خبره واورېده نو د هغه ځای نه وتښتېدو. تهران ټي وي چې کله د ام الحاج انټرویو وکړه نو ده دا تسلیم کړ چې کله زه وړوکی وم نو ما په خپل زندګۍ کې ډېر بوره حالات لیدلی دی. نو د دې د وجې زه په دې زندګۍ کې ډېر خوشحاله یم. ام الحاج په انټرویو کې خو داسې صفا الفاظو کې ونه وي چې ما سره په زندګۍ کې څه شوي وو، خو لیکن موږ دا اندازه لګولی شو چې د په زندګۍ کې څه هم شوي وو د هغې تعلق څه ناڅه اوبو سره و. ام الحاج سره د اوسېدو دپاره خپل هېڅ کور نشته نو هغه په ځمکه کې ځان له د قبر په شانتې یو کنده وښکېده چې په هغې کې هغه اوسي. په 1967 کې ام الحاج له چای وړه غوندې چوپړی هم جوړه کړه. ام الحاج خو دا چوپړی قبوله کړه خو لیکن هغه په دې چوپړی کې ډېر وخت نه اوسېږي او هغه خپل ډېر ټایم بهر په هغې کنده کې تېروي. او تاسو ته چې د دې خبرې پته ولګي نو تاسو به ډېر حیرانه شئ چې ام الحاج ته په خپله زندګۍ کې تازه فروټ مکمل خوښ نه دي بلکې هغه ته چې په ډیران څه خراب فروټ میلو شي نو هغه په خوشحالۍ خوري. د دې نه بعد ام الحاج په ورځ کې 15 لیټره اوبه څښي او هغه اوبه د پمپ وغیره نه بلکې د څښا نالۍ نه. ام الحاج سګرټ هم څښي خو د هغه د سګرټ څښلو انداز مکمل بدل دی او هغه په یو ځای باندې 15 سګرټ څښي او هغه مله چې کله هغه سره سګرټ وي. ام الحاج خو په عام طور باندې د پایپ نشه کوي خو هغه پکې د انسانانو په شان تمباکو نه بلکې د ځناورو وچ شوې ګندګي وغیره اچوي. ام الحاج خپل ویښته په خپله باندې کټ کوي خو په کینچي او په بلیډ وغیره باندې نه بلکې هغه خپل ویښتو ته اور لګوي چې د هغې د وجې د هغه غټ غټ ویښته وسوځي. د ام الحاج په شان زندګي تېرولو دپاره موږ او تاسو سوچ هم نشو کوی. ام الحاج په خپله زندګۍ کې ډېر زیات خوشحاله دی. هغه سره نه د بیل غم شته او نه ورسره دا غم دی چې خلک به څه وایي. امید لرم چې زموږ دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په یو بله ښایسته ویډیو کې. د الله په امان.